د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبرې ټولګي ته مزمن افغان هرکلی کوم. د حکمتیار زوی وايي افغانستان په وزیرستان بدلیدونکی دی. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو زیاتېدو او په نورو هیوادو کې د دغو جنګیالیو حملې به د دې سبب شي چې افغانستان په لوی وزیرستان بدل شي. کله بهرنیو جنګیالیو سره په تعامل کې د طالبانو ناتواني رښتیا او حقیقي وي، نو دا پریکړه په رښتیا هم د ټولې سیمې د بې ثباته کولو لپاره شوې ده او افغانان به تر ټولو زیانمن شي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې پاکستان او ایران په خپلو هیوادونو کې د وروستیو بریدونو پړه پر هغو وسلوالو ډلو واړوله چې له طالبانو سره اړیکې لري او ادعا یې وکړه چې هغوی ورته افغانستان کې ځای ورکړی دی، خو طالبانو څو ځله دغه بریدونه رد کړي دي. ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ په دریم ځل هم طالبانو ته ورنکړل شوه. مجاهد یې جفا بولي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د دې څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې ځانګړې کمیټې ارزونه تایید کړې چې دغه څوکۍ دې د تیر په څیر طالب استازو ته نه وسپارل کیږي. د ملګرو ملتونو د باورلیک کمیټې د افغانستان د دایمي استازولۍ په اړه 2 بیلابیل مکتوبونه ترلاسه کړي چې یو یې په اګست کې په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فایق لخوا ور استول شوی و او بل یې په ډسمبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترلاسه کړی دی. د دې پریکړې معنا دا ده چې د افغانستان څوکۍ به د پخوا په څیر کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له دایمي استازي نصیر احمد فایق سره وي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد BBC پښتو ته وویل ملګري ملتونو داسې سازمان نه دی چې بې طرفه پریکړې دې وکړي. له بدمرغه دوی د نورو هیوادونو د فشار تر فرمان لاندې دي، نو ځکه لویه توقع نه ترې لرو. امریکا وايي افغانستان کې ګڼ ترهګرې ډلې فعالیت کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پوځ مشر امریکا کې وویل چې افغانستان کې 23 ترهګرې ډلې فعالې دي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي افغانستان کې بیلابیلې ترهګرې ډلې فعالیت کوي او د دوی ارزونه ښیي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو د نیولو ویره موجوده وي. دغه وزارت یوې خبرپاڼه کې له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. خبرپاڼه زیاتوي چې طالبان د نیول شوي امریکایي وګړو د روغتیایي وضعیت پوښتنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه نه ورکوي او دغه وګړي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. طالبانو لا تر دې دمه رسماً د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي و چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله شتون نه لري. کاکړ وايي طالبان موږ ته توصیه کوي چې د ستونزو ریښه مو خپل هیواد کې ده. د پاکستان موقت لومړي وزیر نورالحق کاکړ انګلستاني ټلګرام ورځپاڼې ته په خپله مقاله کې لیکلي دي چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې ده، یو ځل بیا د خپلو ستونزو پړه پر افغان کډوالو اچولې ده. کاکړ په دې مقاله کې د شکایت په ژبه لیکلي طالبان موږ ته مشوره راکوي، توصیه کوي چې خپلو ستونزو ته په خپل هیواد کې حل ولټوي. په همدې اساس موږ تصمیم ونیو چې افغان کډوال له پاکستان وباسو، ځکه دا د ستونزو یوه برخه وه. نوموړي یو ځل بیا ویلي چې افغان خاوره د دوی پر ضد کارول کیږي. پنجشیر کې د 123,000 امریکایي ډالرو په ارزښت زمرد وپلورل شول. د پنجشیر د کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې په 8م ځل دغه ولایت له کانونو تازه استخراج شوي 2113 قیراته زمرد د یوې شفافې پروسې له لارې د 123,400 ډالرو په ارزښت د هیواد پر سوداګرو وپلورل شول. د یادونې وړ ده چې پنجشیر کې د زمردو کانونو استخراج له شاوخوا 2 کلونو درېدو وروسته د روان کال د زمري په 24مه بیا پیل شو او له هغه وروسته دا 8م ځل دی چې استخراج شوي زمردو د داوطلبۍ له لارې پلورل کیږي. د مسؤلینو معلوماتو له مخې اوس مهال پنجشیر کې د زمردو 200 کانونه شته چې له دې ډلې 500 یې فعال او پاتې نور یې غیر فعال دي او ډیری دغه کانونه د یاد ولایت په حیث اول ولسوالۍ کې موقعیت لري. مجاهد وايي افغانانو ته له پاکستانه د پانګو د لیږد اسانتیاوې برابرې شوي. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد وايي د دوی د سوداګرۍ د وزیر په مشرۍ یو پلاوی افغان پانګوالو ته له پاکستانه د پانګو د لیږد اسانتیاوې برابرې کړي دي. د هغه په وینا د اسانتیاوې په هیواد کې د ځمکې د ویش په ګډون د جوازونو د ترلاسه کولو، توکو د لیږدولو او پانګونې د لیږد په برخه کې دي. ذبیح الله مجاهد وویل دغه کمیټه دنده لري چې هغه ځای راستنیدونکي کډوال ته د پانګونې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. موږ دا خپل مسؤلیت ګڼو چې هغو کډوالو ته چې
افغانستان ته راځي او پانګونه کوي، ځمکه ورکړو او دغه راز د جواز د اخیستو او پیسو او مالونو د لیږد په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې شي. بلخوا د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو مقام خانجان الکوزي ویلي اړتیا ده چې طالب چارواکي د پاکستان له لنډمهالې حکومت سره یوې هوکړې ته ورسیږي څو د افغان پانګوالو ټول شتمنۍ له پاکستان هیواد ته یا له پاکستان هیواده خپل هیواد ته راولېږدول شي. بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي. احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان لمریز کال په وروستۍ یوه میاشت کې افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره نږدې $1 میلیارډ راکړه ورکړه کړې ده. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویان محمد حلیم رافي وایي له دې منځه $227 میلیونه یې صادرات دي چې تر ډیره هند، پاکستان، چین، ایران او متحده عربي اماراتو ته بېلابېل توکي صادر شوي دي. بلخوا د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو کچه د تیرو کلونو په پرتله لوړه شوې ده. ځینې سوداګر ټینګار کوي چې د صادراتو د زیاتوالي په موخه باید بندرونو کې د دوی ستونزو ته هم پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي کمیسیون ویلي چې د روان زیږدیز کال په 11 میاشتو کې د څه باندې $1 میلیارډ او 900 میلیونه په ارزښت صادرات شوي دي. د شمالي کوریا مشر نن د هغه څه پر وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ پوځي ګواښ وباله. کیم جونګ اون دا خبرې نن هغه مهال وکړې چې د شمالي کوریا د دریم پرمختللي توغندي د ازموینې ننداره یې کوله. دا توغندی په دې هدف جوړ شوی چې د امریکا مرکزي قلمرو په نښه کړي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې کیم وویل د خپل هیواد د وسلو د جوړولو پر وړتیا پوره باور لري او زیاته یې کړه چې ښایي د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې نورې ازموینې هم وکړي. خو کارپوهان په دې اند دي چې پیونګ یانګ د امریکا د اصلي ټاټوبي د ویشتلو لپاره باید ډېرې نورې د پام وړ توغندوي ازموینې وکړي. کابل ښار کې د 80 میلیونه افغانیو په لګښت 4 سړکونه جوړ شول. د کابل ښاروالۍ له لوري نن په پلازمینه کابل کې ښار کې د څه باندې 80 میلیونه افغانیو په لګښت د سړک جوړونې 4 پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې د دارالامان د دانا سړک جوړول، د چهل ستون او په ډولي سړکونو د پاتې برخو جوړول او د سیاسنګ سړک پراخول شامل دي چې لګښت یې د کابل ښاروالۍ له داخلي بودیجې څخه ورکړل شوی دی. کابل ښاروال د یادو پروژو د پرانیستو پر مهال ویل چې کابل ښاروالۍ د ښار ودانولو او سمسورتیا ته پوره ژمنتیا لري او له کابل ښاریانو څخه یې هم په دغه برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ استازي نعمت الله بارکزي وویل چې د جوړو شوو سړکونو مجموعي اوږدوالی شاوخوا 2 کیلومترو ته رسیږي چې په مختلفو عرضونو جوړ شوی دی. د نوموړي په خبره کابل ښاروالۍ په روان کال کې 135 کانکریټي سړکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارلي او د 15 نورو د ډیزاین کولو چارې روانې دي. درنو اوریدونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو ښې چارې د خدای په امان.